ګوره بعضې عجیبه دینداره خلک تېر سوي دي په دې مسلمانانو کې ډېر ښه انسانان تېر سو د مسلمان د شانه سره باید دا وي چې د هغې څه په زندګي کې یو لمونځ نه وي قضا سوی زما خپل والد صاحب زما پلار نیک انسان چې کله وفات کېدی د هغې څه وروسته یوه ورځ زه مخکې راوغوښتم په شپه کې وفات سو په دې ماپښین کې ما ته یې څه مجلس وکړ د انسان د هغې خلکو زندګي ته ډېر حیرانېږي ما ته ویل بچی پر ما باندې ډېره زندګي غالبا د عمر 85 کاله ته ورسېدلی بچی زما په ټوله زندګي کې پر ما د یو چا په ټوله دنیا کې یو روپۍ نه ده باندې چې زما پر کم چا باندې دي هغه ما ټول وبخښلي دي بیرت البچی چې په کم ورځ زه بالغ سوی یم در نن ورځې پورې زما څه په ټوله زندګي کې یو لمونځ قضا سوی دي ول هغه یو ځای یو کلي ته تلم پر سایکل باندې وم او سایکل پر لارې را پنچر سو د مازدیګر وخت و تیمم نه راته راوکېدی ځکه کلی نږدې ولو او سایکل چې مې هر څومره وځغلاوی د ځای منزله مې ځان نه ورساوه ول بچی ما خپله د ځانه سره لیکلي دي په حساب ما 1000 واره دغه یو لمانځه قضا راوړې دي ول بچی زما څه په ټوله زندګي کې یوه روژه مکروه سوې ده زه دی لږ پوه سوی چې دا روژه دې خرابه سوې نه وي د هغې دپاره ما 15 روژې مسلسلې نیولې دي